السلام علیکم. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید شو؟ دا واقع څنګه وه؟ علما کرام فرمایي د سفر میاشت وه، د نبي علیه الصلاة والسلام ته یو څه خلک راغلل، ورته ویل چې زمونږ د قبیلې خلک مسلمانان شوي دي، مونږ ته یو څو صحابه راکه چې هغوی دین زده یي، قرآن کریم زده یي، احادیث زده یي او زمونږ د خلکو ته د الله جل جلاله د دین احکام بیان کړي. یو څو صحابه راکه. نبي علیه الصلاة والسلام بیا داسې کار وکړو چې لس صحابه کرام دا ورکړل او ورته ویل چې تاسو دغه خلکو سره لاړ شئ او هغلته چې هغه کومه قبیله مسلمانان شوي ده، کوم خلک مسلمانان شوي دي، تاسو هغوی ته د دین اسلام دعوت ورکوئ. نو لس صحابه کرام ورکړل. د دغې لس صحابه کرامو مشر او امیر چې دی که نه هغه حضرت عاصم بن ثابت. د دغې لس صحابه کرامو مشر حضرت عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی مشري ورکړه. ده ته به د لسو کسانو امیر دی به ستا خبره مني. دا ټول نه صحابه کرامو ته ویل چې دا ستاسو امیر دی، تاسو به د خبره منئ. خو دغه صحابه کرام دا لس نفره او نبي علیه الصلاة والسلام په دوی باندې خوشباوري وکړله، باور یې پرې وکړو چې دا خو نیکان خلک دي، مسلمانان شوي دي، نو د دین احکام به ورته بیان کړي. دغه لس صحابه کرام ټول حافظان وو، د قرآن کریم حافظان وو، د دین علم ورسره او احادیث زده کړي وو، نو پوهه ورسره نو ځکه یې ورسره ولېږل. نو دغه خلک چې یو منطقې ته یو علاقې ته رسېږي، نو دوی خو د صحابو سره دوکه کوله او غوښتل چې دا شهیدان کړي. نو هغلته د بنو لحیان په نوم، بنو لحیان دا نوم یاد ساتئ، بنو لحیان، هغلته د بنو لحیان په نوم یو قبیله وه. هلته چې یو مقام ته ورسېدل، نو د بنو لحیان په نوم قبیله وه. دغه کوم خلک چې ول هغوی ته یې اواز وکړو چې راشئ مونږ درته صحابه راوستلي. هغوی سره یې له اول نه خبره کړې وه چې مونږ به تاسو ته صحابه راولو، بیا به په تاسو باندې خرڅ کړو. نو دغې بنو لحیان قبیلې ته اواز وکړو چې راشئ صحابه در رسوو. صحابه پوه شو چې دا خو مونږ سره دوکه وکړله، مونږ خو یې د مړه کولو یا د شهید کولو دپاره راوستلي وو، د دین څه خبره خو نشته، څوک مسلمانان شوي نه دي. نو دغه لس صحابه کرام چې وو هغلته یوه غونډۍ وه، هلته غونډۍ ته پورته شول، هلته غونډۍ ته لاړل او د دغه کافرانو نه غوښتل چې پناه واخلي. خو هغوی 200 غشي ویشتونکي د بنو لحیان د قبیلې نه 200 غشي ویشتونکي راغلل. غشي ویشتونکي د بنو لحیان د قبیلې نه 200 غشي ویشتونکي راغلل او دوی محاصره کړل، چارچاپېره ته ودرېدل او دوی ته یې غږ کولو چې مقابله مه کوئ او مقابله کولی هم نه شئ، لاندې راشئ، مونږ ته تسلیم شئ، مونږ درته څه نه وایو، تاسو ته امان درکوو. نو په دغه صحابه کرامو کې دغه 200 کسان چې دغه 200 کسان د غشي ویشتونکي، دوی د لسو صحابه کرامو ته چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه مشري کوله، دوی ته یې اواز وکړو چې د غونډۍ نه لاندې راشئ، مقابله نه شئ کولی، ځکه مونږ 200 یو غشي ویشتونکي تاسو بېوسلې یئ. ځکه هغوی بېوسلې وو چې هغوی خو د دین د دعوت دپاره تللي وو. وایي تاسو راشئ، تاسو ګوره جنګ نه شئ کولی، تسلیم شئ، مونږ درته څه نه وایو. نو په دې کې دغه عاصم رضی الله تعالی عنه او 6 نفره نور چې د عاصم رضی الله تعالی عنه سره 7 نفره کېدل، دوی ورښکته نه شول، دوی ویل مونږ مقاومت کوو، جنګ کوو. او 3 نفره ورښکته شول، ویل چې مونږ په تاسو باندې باور کوو. او عاصم رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې مونږ په تاسو باندې باور نه کوو، ځکه در باندې اوس باور نه کوو، د کافر خو وعده نه ده. د مدینې منورې نه د درس دپاره راوستلو چې رالو، تاسو ویل چې درس دی هېڅ شی نشته، نو تاسو هلته راسره خلاف ورزي وعده خلافي راسره وکړله، نو دلته راسره خامخا کوئ. نو دا غزې نه ورسره جنګ شروع کړو او 3 صحابه کرام راښکته شول. په هغې کې چې وو، په هغې کې یو حضرت عبدالله بن طارق رضی الله عنه، او دویم چې وو حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه، او دریم چې کوم صحابي چې هغه حضرت خبیب رضی الله عنه. دغه 3 صحابه کرام چې دا راښکته شول او دغه نور چې دا ووړ د مقاومت وکړ، د جنګ وکړو، بیا دغه 3 صحابه کرام چې هغه هغلته شهیدان کړل. خو عاصم رضی الله تعالی عنه په دغه ځای کې د شهادت نه مخکې سوال کوي چې الهه دوی خو موږ سره غداري وکړله، ته زمونږ په دې حال باندې نبی علیه الصلاة والسلام خبر کړي، داسې دعا یې وکړله. او بله دعا یې ورسره وکړه چې یا الله
چې کله زه شهید شمه زما د شهادت زما د جسد چې دی زه ستا په دین باندې غیرت کوم اله زما د جسد دوی ته مه ورکوه زما د جسد د دوی په لاس کې مه ورکوه. دا ځکه چې یوه ښځه وه هغې قسم کړی چې زه به د عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه د کوپړۍ چې دا سر د دې په دې کوپړۍ کې به زه شراب څکمه. ځکه عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه د احد په غزا کې د هغې ښځې چې دی زوی وژلی و. نو هغې ښځې قسم کړی او دا یې ویلي و که هر چا ماته عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه سر راوړو نو زه به ورته سلو خان ورکړم. نو هر سړي دا هڅه کوله. نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا دعا وکړه چې یا الله ما چې کله که زه شهیدم شوم زما جسد دې کافرانو ته په لاس باندې مه ورکوه. نو هغې بیا جنګ وکړو. چې کله جنګ وکړو نو هغلته خو مختلف خلک ول هغې هڅه کوله چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه راواخلي او هغه زنانه ته وروړي. نو الله جل جلاله خو د صحابي دعا قبلوله دوی خو د الله په دین باندې غیرت وکړو. نو الله جل جلاله په دوی باندې غیرت کولو. نو دغه د سرې موچۍ نه د سرې موچۍ دا الله جل جلاله راولېږلی او د ده نه ټول ګیر چاپېره څوک ورته نږدې راتلل دا ټول په یو ځای کې ورتلل. نو خلک ورته نږدې نه شول راتللی. خلک د مچو نه خو ډارېدل. یوه او دوه نه وې ډېرې په سلهاو په زرهاو مچۍ وې. نو څوک ورته نږدې د عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه جسد ته نږدې نه شول راتللی. نو دوی خلکو چې شپه شي نو بیا به یې ځان سره واخلو او ویې به یې سو. نو چې کله شپه شوله دوی ویل د شپې مچۍ نه چې څنګه شپه شو نو الله جل جلاله یو عظیم الشانه باران وکړو. داسې باران چې ښه تیز باران و. په دغه باران کې بیا یو سیلاب یو ښه تیز د اوبو خور راغی او د عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه جسد د دوی د مخې نه لرې کړو. یو ځای ته ویوړو هغلته بیا په خاورو کې خپله پټ شو د کافرانو نه بچ شو. نو د عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دعا قبوله شوله. پاتې شو دا درې صحابه کرام عبدالله بن طارق صاحب زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه. دوی چې کله راښکته شول او دغه 200 کسانو ته تسلیم شول نو دغه 200 کسانو داسې حرکات وکړل داسې کارونه وکړل چې هغه د خیانت سره جوړ ول. یعنې لاسونه یې ورته ول چپ کړل او بدماشي او دا یې کول. نو عبدالله بن طارق رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې تاسو خو موږ ته چې تاسو څه نه وایو تاسو ته مثال که موږ ته تسلیم شوئ تاسو ته مثال صلح در سره کوو خبرو باندې خبره حل کوو نو تاسو خو موږ سره اوس له داسې د غدارۍ چلند کوئ. نو که مخکې هلته خپل ځای ته او مکې مکرمې ته مو ورسوئ نو خامخا به راسره غداري کوئ. نو دلته لاس واچولو څو صحابو سره دغه کافرانو سره یې لاس واچولو. نو چې کافرانو سره لاس واچولو دی په همدغه ځای کې شهید کړو. دا خو دلته صحیح شو. پاتې شو دا 2 صحابه کرام یو حضرت زید بن دسینه رضی الله عنه حضرت خبیب رضی الله دا دواړه یې ویوړل مکې مکرمې ته ورسول. مکې مکرمې ته چې ورسول دا زید بن دسینه رضی الله عنه چې د یو کافر مردار کړو د احد په غزا کې. نو د هغې کافر نوم امیه کافر مردار کړی د هغې کافر نوم امیه بن خلف. دا امیه مردار کړی دا چې کله مردار کړی د احد په غزا کې نو دا زید رضی الله تعالی عنه راوستو مکې مکرمې ته وګو چې ما مسلمانان راوستلي څوک یې اخلي دی 200 نفر وي د دې بنو لحیان د قبیلې نه چې هغه 200 نفر راغلي وو غشي ویشتونکي. نو دوی وایي چې ما زید رضی الله څوک یې اخلي په پیسو باندې او ځان ته یې قتل کړي. دغه د امیه چې د مردار کړی د احد په غزا کې نو د یو زوی و هغه نوم صفوان. دغه صفوان چې دی که نه صفوان راغی وایي دا زه اخلم ځکه د زما پلار مړ کړی دی زه به د همدا په قیمت واخلم چې په هر څو قیمت یې زه یې درنه اخلم زه د خپل پلار بدل اخلم. نو دا د صفوان واغستلو او بوی تللو مکې مکرمې کې خلک راټول کړو چې راشئ ما د خپل پلار قاتل راوستلی دی او دا به زه اوس دلته شهید کوم تاسو ورته ګورئ. نو خلک راټول شو چکچک یې وهلې یو ځای پورې یو ستنې پورې وتړلو او بیا به د هغې وخت کې رواج داسې و چې غشی به یې راکش کړو او په تندي باندې به یې سړی شو. په هغې وخت کې به داسې پانسي کېدل ول. نو په د پانسي کېدل نه مخکې ورته ابو سفیان لا بیا وروسته فتح مکه کې بیا د مسلمانېږي وروسته مسلمان شوی دی. دا ابو سفیان ورته راځي ورته وایي داسې ووایه زیده دی زید رضی الله عنه چې کاشکې زما په ځای باندې دلته نبي علیه الصلاة والسلام راوړی. نو د زید ورته وایي چې ته خو دا خبره کوې که نه چې زما پر ځای باندې دلته نبي علیه الصلاة والسلام راوړی کاشکې زما لاسونه خوشی زما لاسونه او پښې خو مو تړلي دي. د دې خبرې به ما ورته ډېر ښایسته جواب درکړی و خو زه دا خبره نشم برداشت کولی چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خپې کې د ازغې لاړ شي. کاش چې هغه ازغې زما په پښو کې تللی زه دا ارمان کوم او ته ما ته وایي چې زما په ځای دلته نبي علیه الصلاة والسلام ولاړ وی. نو ابو سفیان ویل چې ما ډېر عاشقان د خلکو کتلي دي ډېر محبان مې کتلي دي ډېرو باچایانو ته تللی ما خو د محمد صلی الله علیه وسلم غوندې
عاشقان او پتنګان ما چېرته ونه کتل، ځکه چې هغه په مدینه منوره کې ناست دی او دی دلته دی او دی صرف په خوله قدر هم دومره نه وای چې کاشکې زما په ځای دلته سړی ولاړ وی. نو دغه زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه هم دغه ځای کې بیا شهید کو. اوس زمونږ خبره په حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کې وه چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه څنګه په بې دردۍ سره دا نور صحابه کرام په بې دردۍ سره شهیدان شول او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه څنګه مبارک شهید شو. دغه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه هم په د احد په غزا کې یو کافر مردار کړو چې د هغې کافر نوم حارث. د هغې کافر نوم حارث. دا حارث د احد په غزا کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مردار کړو، ځکه غزا او بس کافران پکې خامخا مردارېدل. نو دې حارث یو زوی او هغه راغی او د خبیب رضی الله تعالی عنه یې واغېستلو په پیسو باندې. د خلکو نه د بنو لحیان د قبیلې 200 کسان چې وو د هغې نه په پیسو باندې واغېستلو او ځان سره قید کړو. خو شهر الحرام په هغې به د شهر الحرام هغې میاشتې چې هغې به پکې جنګ چې دی که حرام ګڼو چې دې کې مونږ جنګونه نه کوو، قتل به پکې نه کوو، و چې دا میاشتې تېرې شي بیا به پکې مونږ جنګ کوو. خو دی بیا ماتل کو، په یو کوټه کې بندي کو، و چې کله دا میاشتې تېرې شي بیا به مونږ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کوو. په یو کوټه کې بندي کړی. بیا د دې حارث یو بله لور هم وه، د هغې لور نوم یې و زینب. دا زینب بیا وروسته مسلمانه شوې هم ده. د دې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کرامات چې کتلي دي په ژوند باندې هم او په وفات باندې هم، د دې کرامات خبره هم ته کوم چې کوم کرامات وو. نو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په کوټه کې بندي کو، ډېرې ورځې بندي و چې کله هغه میاشتې بیا تېرې شولې بیا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کو چې څنګه شهید کړی. نو یو ورځ دی په کوټه کې بندي و، دا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یادوم، دا په کوټه کې بندي و. نو دته په لاسو کې ولچکې اچولې وې، هتکړۍ چې ورته وایي، په پښو کې زنځیرونه ورته اچولي چې چېرته تښتېدلی نه شو، خو لږه لږه ډوډۍ به ورکوله چې لږ ژوندی پاتې چې موږ بیا قتل کړو. نو په دغه وخت کې د زینب رضی الله تعالی عنها د زینب خو بیا وروسته مسلمانه شوې، دا زینب رضی الله تعالی عنها ته د خبیب صاحب وایي ما ته یوه چاړه راکړه، چاړه چې تاسو خو یو څه وخت بعد ما شهید کوئ چې زه د خپل مثال ځان صفایي پرې وکړم، ما ته یو چاړه راکړه. نو هغې ورته چاړه ورکړه، تېره چاړه وه ورسره. نو چې کله چاړه ورکړه د زینب رضی الله تعالی عنه یو وړوکی بچی و، وړوکی ماشوم و، لږ لږ په پښو باندې ګرځېدلی شو. دغه ماشوم چې دی که نه راغی د دې یو زوی و ماشوم، درته ولیکم چې ښه پرې پوه شئ، ماشوم، دا ماشوم چې راغی د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دې کوټې ته چې راغی نو خبیب صاحب راواغېستلو، په خپل زنګون باندې کېنولو او مینه یې ورسره کوله او په لاس کې خو چاړه مو د خبیب صاحب. نو زینب چې لا په هغه وخت کې مسلمانه نه وه، دې زینب رضی الله تعالی عنها چې خپل زوی وکتل چې خبیب ته ورغلی او په غېږ کې ورسره ناست او په لاس کې چاړه هم ده او هغه خو پوهېده چې دا لږ وخت بعد شهید کېږي او په دار کېږي به، داسې نه زما زوی قتل کړي او چغې کړي چې هله خلکه راشئ زما زوی نیولی دی او مړ کوي. هغې ورته ویل چې راشه، چغې مه وهه، موږ ته خپل پیغمبر دا تعلیم راکړی دی که تاسو په یو خاریه باندې حمله کوئ بوډاګان به نه وژنئ، ښځو باندې به لاس نه اوچتوئ، ماشومان او مریضان سپین ږیرو سره به کار نه لرئ. دا زموږ د خپل پیغمبر تعلیمات دي. موږ دومره بې رحمه نه یو. او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مبارک په لاس کې میوې وې، نو او انګور به ورسره په لاس کې و. زینب رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وایي زه به حیرانه شوم کله ناکله به زه چې کوټې ته ورتلم چې داسې میوې به وي ورسره په لاس کې چې په مکه مکرمه کې به نه وي، او داسې میوې به ورسره وي چې هغې میوې موسم هم نه و، بې موسمه میوه به وه. لکه په یو موسم کې مثال یا د انګورو موسم وي او د امونو نه وي، د امونو وي د بل نه وي، خو داسې میوې به د خبیب رضی الله تعالی عنه په لاس کې وي چې زه به حیرانه شوم چې دې د کوټې ته دا میوه چا راوړه، نه ورته د راتلو څوک دي. ما به چې ورنه پوښتنه وکړې تا سره دا میوه ده کومه شوله، دا میوه دې ده کومه کړله، نو بیا به ورته ویل چې هو من عند الله، دا د الله طرف نه دي، دا قسمت الله راکوي. لکه څنګه چې حضرت بیبي مریم د عیسی علیه السلام مور چې وه هغه په کوټه کې چې بنده بیا زکریا علیه السلام ورته ورغلی چې دا میوې ده کومه کړلې، هغه د بیبي مریمې کرامت و، ژوندونه د هغې کرامت و چې الله جل جلاله ورته میوې رالیږلې. زکریا علیه السلام ورته د میوې ده کومه چې ته قسمه قسم میوې وخورې، نو زینب د بیبي مریم ورته چې هو من عند الله، دا د الله جل جلاله د طرف نه دي. نو خبیب رضی الله تعالی عنه چې دی که نه دغسې میوې ورسره په لاس کې هغه ته دا دا کومه کړې، دا وایي دا د الله د طرف نه دي. یو خو دا کرامت چې په ژوندونه ورته الله جل جلاله میوې رالیږلې هېڅوک هم ورسره نه و.
نو دغه میوه په لاس کې وه او د ماشوم ته په خوله کې ورکړه دا خبره وکړه. نو دغه خبرې دا زینب رضی الله تعالی عنها ډېره متاثره کړه چې په لاسو کې ولچه کې په پښو کې زنځیرونه چېرته تللی نه شي او په لاس کې دومره ښایسته ښایسته میوې او خوري او ماشوم ته یې ورکوي. دا ضرور برحقه انسان دی او دی چې په چا باندې ایمان راوړی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه هم برحقه دی. نو بیا دا زینب رضی الله تعالی عنها هم وروسته مسلمانه شوې ده. خو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت وخت راورسېدلو دی د کوټې نه راوباسلو او ټولو خلکو ته ویل چې راشئ اوس د خبیب صاحب د شهادت وخت رارسېدلی دی. یو د ده یو بیا داسې حساب و چې لرګی به یې ودرولو نیغ او بل به یې داسې په منځ کې لرګی ودرول دا لاسونه به ورته داسې کلک وتړل په دې لاسونو به ورته میخونه ټک وهل میخونه په لاسونو په پښو به ورته کلک کلک ټک به یې وهل چې چېرته حرکتونه کې تړلو په ځای به میخونه پکې ټک وهل. نو خبیب رضی الله تعالی عنه ته یې ویل همدغه خبرې چې څنګه زید صاحب ته کړې وه ده ته یې مو کړله او خبیب رضی الله تعالی عنه چې شهید کېږي د هغې نه مخکې ورته یې زه به یو 2 رکعته لمونځ وکړم یو 2 رکعته لمونځ کوم او ماته یو 2 رکعته لمونځ اجازه راکړئ بیا مې شهید کړئ. وایي ښه صحیح ده لمونځ وکړه. نو هغې لمونځ وکړو او لمونځ داسې ونه کړو چې سلو سلو یې لمونځ وکړو زر زر یې لمونځ وکړو سلام یې وګرځولو. وایي دا تاسو ته وایي دا ماته ښه پته چې دا زما اخري لمونځ دی. وایي زه ښه پوهېدم چې د دې لمونځ نه بعد تاسو ما شهید کوئ. ما ته پکار چې دا لمونځ مې ښه اوږد کړی وی او ډېر زیات اوږد مې کړی چې ځکه اخري لمونځ مې و. وایي لنډ مې ځکه وکړو او زر زر مې ځکه وکړو وایي چې ستاسو په فکر کې دا خبر را نه شي چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د مرګ نه وډار شو. ورته زه د مرګ نه یېرېږم زه مرګ ته خوشحالېږم ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایي تحفة المؤمن الموت دا مرګ چې دی دا د مؤمن دپاره یو تحفه ده ځکه د خپل رب سره ملاقات کوي. چا چې نیک اعمال کړي د هغه ولې د مرګ نه وډار شي. مرګ نه خو به هغه څوک ډارېږي چې چا سود کړی چا منځونه قضا کړي چا د والدینو نافرماني کړي چا د الله تعالی نافرماني کړي دغه کسان به د مرګ نه ډارېږي زه ولې د مرګ نه وډار شم. نو هغې د خپل رب سره د ملاقات کولو لپاره ډېر زیات خوشحاله وه. زه د مرګ نه ډارېږم دا خبره د ذهن نه وباسئ ځکه مې دا لمونځ لږ زر زر وکړو. نو خبیب صاحب په دار باندې وکړو او هماغه خبره چې زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه ته یې کړې وه رضی الله تعالی عنه ته یې کړې وه ده ته یې مو کړله. ورته ویې ویل چې دغسې خبره وکړو چې کاشکې دلته زما په ځای نبي السلام ولاړ وی. دا ورته چې زه هغه خبره نه شم برداشت کولی چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خپه کې د اصغې راشي. کاش هغه اصغې زما په مخه کې راشي زه دومره نه شم ویلی. نو ابو سفیان صاحب حیران شو داسې چې تاثیرناکې خبرې ترېنه واورېدلې داسې د عشق او د محبت خبرې ترېنه واورېدلې. نو ابو سفیان صاحب هم بیا وروسته مسلمان شوی دی. نو زید دغه خبیب رضی الله تعالی عنه په دار ځړولی و او ټولو خلکو چا چکچکې وهلې چا شپېلي وهل خنداګانې وې او دغه د حارث دا زوی چې و هغه غشی راکش کړو او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مبارک یې په تندي باندې بیا وویشتلو او د دې نه مخکې چې دی شهید کېږي وایي چې یا الله اسمان طرف ته وکتل چې الهه زما سلام نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ورسوي. په مدینه منوره کې نبی علیه السلام ناست و په مسجد نبوي کې ناست و نبی علیه السلام صحابه یې راټول او د نبي السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې وایي چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه سلام راولېږو نبي السلام د الله تعالی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې سلام ورسولو. وایي یا الله زما دا سلام چې دی نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې حضرت خبیب رضی الله عنه شهید شو هغه شهید شوی دی. بیا ورپسې 2 صحابه کرام تکړه تکړه یو مقداد رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي و دی ورپسې ولېږل چې ورشئ د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه جسد ماته راوړئ. هغه څو ورځې په دغسې په دار باندې ځړېدلی او ډېر خلکو 40 نفرو به تفایره کوله چې دا څوک پېنسي همدغسې چا په تیږه ویشو چا به یو شی کولو خو چا ورسره کار وړلی نه شو مثال دغه ځای نه. نبي علیه السلام ورپسې دا 2 صحابه راولېږل یو مقداد صاحب یو بل صحابي مبارک و. دا چې کله ورپسې راولېږل نو الله تعالی هغه کوم څوکیداران چې ول هغوی ټول ړانده کړل په هغه ساعت. نو دوی 2 صحابه ورغلل خبیب رضی الله تعالی عنه هغه د سولۍ باندې چې و په دار باندې هغه یې راخلاص کړو د هغې نه او په اس باندې واچولو خو چې کله څه مزل یې وکړو هغې بېرته مثال دغه سترګې چې وي کار یې شروع کړو او چې ویې کتل خبیب صاحب نشته منډې کړې چا له چا تښتولی دی یو خوا بل خوا په اسونو چې سپاره شول ګوري دوی پسې ورمزل شو ځکه هغوی په اس باندې 2 نفر اوس بیا سلو منډه وهي چې 2 نفر پې ناستي نو دوی را لاندې کول خو چې خبیب صاحب را لاندې کولو خبیب صاحب د اس نه لاندې وغورځېدلو. خبیب رضی الله عنه چې د اس نه لاندې وغورځېدل کافران چې لاندې څنګه خبیب صاحب ته رانږدې کېدل دا ځمکه خلاصه شوله خبیب صاحب په ځمکه کې دننه شو. دا بل کرامت و د حضرت خبیب رضی الله عنه. یو خو هغه کرامت چې الله تعالی به ورته میوې ورکولې بې موسی میوې ورته ورکولې په کوټه کې چا ورته نه راوړلې. بل کرامت دا و د خبیب رضی الله عنه چې بعد الوفات د وفات نه بعد چې ځمکې دننه نه باسلو ځمکې چې دی که نه
دننه په ځمکه کې خپل ځان ته کش کړو ځان ته یې کش کړو او کافرانو ته په لاس ورنه کړو چې هغې ورباندې لوبې او نورې مسخرې وکړي. دا د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مبارک شهادت. اوس په دغه د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه شهادت کې موږ ته عبرت څه شی پروت دی؟ عبرت تر ټولو لوی غټ دا دی چې د څو خبرو ته پکې اشاره ده. یو، کرامت د اولیاو چې دی، که هغه صحابه کرام دي که اولیاء دي، دا حق دی ځکه چې موږ تاسو ثابت شو چې بې موسمه مېوه ورکړې. دویم، د صحابو قرباني موږ ته راښیي. دغه د صحابو قرباني که موږ خپله واورو او که دغه د صحابو قرباني موږ خپلو بچو ته وروړو چې دا دین د اسلام دا موږ مفتو کالذي نه دی راغلی. دې ته مه خوشحاله کېږه چې زه په کور کې ناست یم مسلمان یم او کلمه مې ویلې ده او بس په تیار راغلی. دا په ډېرو سختو قربانیو باندې راغلی. داسې صحابه کرامو خپل د تن داسې عظیمې هستۍ او عظیمې جسدونه په د الله جل جلاله په لاره کې ورکړي د دین او د اسلام په خاطر. نو د دې صحابو قرباني موږ ته مخته کېږي، د هغې سره اتوماتي یوه مینه د صحابه کرامو سره پیدا کېږي. د صحابو د قرباني موږ ته رامخته کېږي. دا لوی پند او عبرت دی پکې موږ لپاره.